بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین حکیر، تاسو ګورئ ډاکټر ایس جی حکیر چینل. په دې ویډیو کې ان شاء الله موږ د سایکالوژي دویم پارت داخليږو. دویم پارت کې موږ غږیږو د امیچور او پروفیشنل ذهنیتونو په بینس کې تفاوت شته. یعنی مطلب هغه ټریډران چې کلونه تیر شوي وي او اوس پورې لاس کې وي، یا هغه ټریډران چې کلونه په تجربه اغستې وي، کلونه تیر شوي وي خو په پروفیټ کې وي. سیدا یا نوی ټریډران او د کوم چې پروفیشنل پروفیټیبل ټریډران دي، دوی مینس کې تفاوت اصل شی دی. دوی مینس کې غټ تفاوت چې دی هغه سایکالوژي ده. سایکالوژي ذهنیت دی. ذهنیت څنګه دی؟ ذهنیت به اوس پسته وایو ان شاء الله. دا ویډیو را سره تر اخره پورې تعقیب کړئ. موږ به تیر لیکچر کې چاته لیکچر نه غتل، تیر ویډیو نه غتل، هغه د پلی لیست لومړی ویډیو دی ګوري. هغه کې موږ د ولنې دویم سټپ باره کې کمپلیټ غږیدلی وو. اوس راځو دریم سټپ ته. دریم سټپ کې موږ اچھا کو. دریم سټپ کې چې د تھرد سټپ کې موږ مایند سیټ ډیفرنشیشن کوو، یا مطلب د ذهنیتونو په منځ کې فرق ګورو چې د کمزور یا مطلب هغه ټریډران چې لاس والا دي، هغه ټریډران چې پروفیټ کې دي. د دوی منځ کې تفاوت شته دی اصل کې. د دوی منځ کې د دوی تفاوت چې دی یو غټ او عام خبره چې دا چې د خپل سټریټیجي فالو کول. سټریټیجي فالو کول صحیح شو. سټریټیجي فالو کوي. کم کسان چې خپل سټریټیجي نه فالو کوي، نه تعقیبوي، مطلب ورخطایي کوي، یو ځکه یو ټریډ لګي په سټریټیجي باندې. هغه سټریټ چې مثال زدل تر اعظم زدل د مثال لازم مثال اگزامپل به تور سره ز امدغه پوینټ کې مثال یو کس ته دلته به باکس هم رسم کوم دلته دارک صحیح شو. اوس مثال یو کس دی چې یو ریزिस्टेंस و تخکاری مطلب مارکیټ راغی، مارکیټ جوړ شو، خو سیده سټریټیجی جوړی لګیا دی، خو کار کوي دلته لګیا دی. صحیح ده. دلته چې شو مارکیټ موو کوي. مارکیټ څه کوي؟ موو کوي. دلته مارکیټ په دې موو کې په دې ځکه موو چي کوي. دلته دا وایي چې ولا مارکیټ امکان لري چې لاندې لاړ شي. وګوره کینډل هم ډبل کینډل جوړ شوی دی. دلته خو سټریټیجی جوړیږي. دا د مثال زه په دې کینډل کې ز سیل وامه. سیل وامه دلته سټاپ لاس دی کې هاي کړم او پروفیټ چې دی یو پر 2 ورکوم. دا یو پر 2 مارکیټ دیز پر امکان ډیر لري چې راشي. صحیح شو. دا موږ سټریټیجی اپلای کړه، کیم خو د ټریډ مو لګاو. اوس ګورو ټک چې زموږ څومره خواري دلته وکړه، دومره صبر مرده وکړه، ټک زموږ سټریټیجی ناکام شو. سټریټیجی چې موږ ناکام شو، نو دلته اوس خبر اصل گیم شروع کیږي. زموږ د سایکالوژي گیم مسلسل دی نه بعد شروع کیږي. په لومړیو کې زمونږ په غولنی ټریډ کې چې په ورځ کې لګو یا سورج بعد چې کوم موږ تیر ویډیو کې موږ فیر او ډالر سره کنټرول شو، اوس موږ بیا ټریډ لګو. مطلب په لومړیو کې موږ انالایز کوو څه یار سم وکړه. دلته ما ټریډ ولګاو، ټریډ زما لاس ته لاړو. صحیح ده. اوس چې زما ټریډ لاس ته لاړو، اوس باید زه څه وکړم؟ اوس دلته هغه ټریډران چې کلونه تیر شوي، هغه ټریډران چې نوي خو دواړه په لاس کې وي، یا هغه ټریډران چې سم او د تیر شوي یا کلونه تیر شوي او پروفیټیبل یا پروفیشنل چې ورته ویل شو، د دې دواړو مېس کې اوس تفاوت په همدغه ذکر جوړیږي. و دې ځکه پروفیشنل ټریډر څه کوي؟ پروفیشنل ټریډر دا کوي چې هغه دغه خپل غلطۍ نه یو څه زده کوي. پروفیشنل ټریډر څه کوي؟ غلطۍ نه څه زده کوي. او کم چې نوی ټریډر دی، کلونه تیر شوي خو تاواني ټریډر دی، تاوان کې دی مسلسل، هغه د دې غلطۍ نه څه نه زده کوي. هغه وایي مړه دا سټریټیجي زما صحیح نه ده، خرابه ده، دا کار نه کوي، بس دا سټریټیجي بدلوم، بل سټریټیجي اپلای کوم، بل سټریټیجي اپلای کوم. راځه انډیکیټر اپلای کا، مووینګ ایوریج اپلای کا، RSI وګوره، بیل شی وګوره. صحیح ده. خپل سټریټیجي مطلب چینج کی مکمل د یو سودا د وجې د درې سوداګانو د وجې. صحیح شو. نو دا د هغه سټریټیجي مکمل چینج کی بل سټریټیجي ته وړي. حتی بعض د سکه سټریټیجي تم نه وړي، به مړه بس دلته ما د مارکیټ خخکاری او بای کا او سیل کا. صحیح ده. او دا لومړي خلک او که چا چیرې کلونه تیر شوي دا سټریټیجي دلته فیل شي، بل ډایرکټ بل نوې سټریټیجي ته وړي. دا یو غټه غلطي ده. خپل سټریټیجي باندې به باور ساتي. مخکې باید ته بیک ټیسټینګ خپل سټریټیجي باندې کړي، په ډیمو کې دې کړی وي، ځان دې په باوري کړی وي. او چې کله ته اکاونټ کې ټریډ کې، مطلب خاص کر ریل اکاونټ کې، اول ته ستا سټریټیجي مثال فیل شو په 2 ټریډونو کې، 4 ټریډونو کې، یا 2-3 ورځې فیل شو، ته باید تر یو هفته پورې خپل سټریټیجي سم چک کې بار بار پکار وکړي.
کم ځای کې حتما د ستا یو مسټیک شته دی هغه باید ته کور کې جوړې کړې او بیا ته ټریډ ولګې صحیح شو بیا خپله سټریټجي اپلای کړي نو پروفیشنل بیا دلته چې کوي پروفیشنل همدا خپله سټریټجي بیا مخکې کیری کوي که دلته کوم مسټیک کړی وي هغې ته خیر کوي په راتلونکي کې نه کوي اوس دلته موږ یو مسټیک وکړو مسټیک چې موږ وکړو مسټیک موږ دا وکړو چې موږ که تېرې ویډیوګانې څوک فالو کوي تاسو کې نو دلته موږ به هر ویډیو کې ما په لیکچرو کې ویلي دي چې موږ ګوره دې کینډل نه پس چې موږ کله ټریډ کوو یو 2 کینډله صبر کوو بیا ټریډ کوو یعنې مطلب په دلته دې ځای کې په دې پوینټ کې چې کله یو دا کینډل جوړ شو بل کینډل چې ښې باړې کې جوړ شوی بیا موږ دلته په درېیم کې ټریډ کولی شو دلته ګوره ښې باړې کې بل نه دی جوړ شوی نو دلته زموږ ټریډ هسې هم فیل شوی دی دلته ګوره موږ ټریډ فیل شوی دی خو بس دغه ځای کې زموږ مسټیک و مثال یو پروفیشنل ټریډر چې هغه دلته ګوري او زموږ دا مشکل دی دا ما غلطي ده راتلونکي کې چې کله صحیح مارکیټ نه جوړ شوی زه ټریډ نه کوم صحیح اوس همدغه ټریډر چې دی اوس خپله سټریټجي پروفیشنل باید څنګه شئ تاسو همدغه غلطي موږ نه وشوه دې کې وړه غلطي موږ واغسته دا مسټیک موږ ځان سره صف کړي اوس په راتلونکي کې چې کله ټریډ کوو موږ دې غلطۍ ته ګورو اوس دلته مثال دی بریک آوټ وکړي بریک آوټ یې وکړي مارکیټ ډیز کې موو کوي ګوره مثال دا ډوجیم جوړه شوې ریجکشن کینډل هم جوړې شوي دي یو همر غوندې هم جوړ شوی مطلب ښه سیګنل دی او بریک آوټ هم دی نو دلته ډایرکټ ټریډ نه کوو غلطي موږ دلته اصلاح کړه که نه غلطي چې اصلاح کړه دې کې موږ اوس څه کوو صبر کوو دلته موږ بای کله وهو چې یو ښه کینډل والا 2 باډۍ نه جوړې شي بیا دریم کې ټریډ کوو 2 باډۍ جوړې شوې دا د دریم کې موږ بای ټریډ لګو دلته خپل سټاپ لاس لو کې دی لو ورکو او ټیک پروفیټ یو پر 2 پورې ورکو ټیک پروفیټ یو پر 2 بالکل دیز کې خو نه دی والی بس یو پر 2 دلته نږدې کړی دی خو زه به لږ ذره یو پر 2 هیټ پوینټ ته ورشم ښه یو پر 2 بس همالته دلته هیټ کړی و یو پر 2 زموږ دلته هیټ کړی نو که چیرې دلته موږ بند کړی دومره تفاوت نه کوو خو په هر صورت دا وګوره زموږ دا ټریډ پروفیټ ته لاړو هغه د دې کې موږ خپله غلطي 2 کاره یو څوک کوي یو خپله سټریټجي فالو کوي او د previous بس هر څه چې دی دا سپیلنګ کې لږ مشکل راځي دلته غلطي کیږي ښه previous چې کیږي previous mistakes چې کوي mistakes ځان سره کلیکټ کوي and avoid it and next what and next trade صحیح ده خپل شي کې خپل غلطي مسټیک ګوري هغه ځان سره راټولي حسابي او کتابچه کې لیکي ځان سره یا ذهن کې ساتي هر څنګه چې کوي ځان سره مطلب خپل غلطیان دا کیپچر کوي راټولي او هماغه غلطي راتلونکي چې بل کم ټریډ کوي هغه غلطي اوایډ کوي مطلب مخکې نه ایسته کوي منځ وړي غلطي بیا نه دوراني نو دغه چې شو دا د دریم سټپ کې باید مایند سیټ تاسو اول د پروفیشنل ټریډرانو غوندې جوړ کړئ دا چې زر به ماتې نه مانئ چې یو ټریډ دې ناکام شو بس یا 2 ټریډ یا 3 ټریډ یا 4 یا 5 ټریډ ستا ناکام شو بیا سټریټجي باندې هغه ورځ ټریډ مه کوه هغه زموږ سایکالوجي ریسک مینجمنټ کې موږ ویلي دي تېرو ویډیوګانو کې هغه د سره وګورئ هغه حساب سره ریسک مینجمنټ بیا وکړئ تاسو هغه ورځ 2 ورځې 3 ورځې بیخي ټریډ مه کوئ هم سایکالوجي هم کنټرول شي هم تاسو ریسک مینجمنټ هم همداسې کنټرولولی شئ نو په دې اساس سره دا خپل سټریټجي باندې باید تاسو ښه باوري او سټریټجي که چېرې کوم ځای کې تاوان درکوي هغه د مارکیټ کې موومنټ دی پروا نه کوي خو خپل هغه فورګیو دغه به نه کوئ مطلب ګیو اپ به نه کوئ ماتې به نه منئ خپله سټریټجي به بار بیا ایگزامینیشن کوئ او همدا رقم چې که چېرې بیخي په سټریټجي باندې شکمن شوئ نو په ډیمو کې بیا پریکټس کوئ تر 1 هفتې پورې او 1 هفتې نه پس ته بیا راشئ نو دلته اوس خبره د مایند سیټ سایکالوجي شوه نو سایکالوجي تاسو څنګه بیلډ کولی شئ همدا رقم چې تاسو اول خپله سټریټجي یو وارې چې لاس هم وشو خپله سټریټجي منظم فالو کوئ ورختۍ به نه کوئ صحیح شو دا یوه خبره دلته دې کې دا خبره شوه اوس راځو څلورم پوینټ ته راځو څلورم پوینټ کې دلته غږیږو څلورم پوینټ فورت سټیپ ته راځو فور سټیپ کې موږ څه وایو فور سټیپ کې موږ وایو فور سټیپ کې مطلب تاسو دغه په خپل زړه یعنی مطلب
must داسې به ولیکو market must move on our favor. صحیح ده. مارکیټ باید زمونږ په ګټه کې لاړ شي، فیور په ګټه باندې. نو دلته زمونږ مارکیټ باید زمونږ په ګټه کې لاړ شي. نو دا زمونږ ډیره غټه غلطي ده. مارکیټ باید زمونږ په ګټه کې لاړ شي او اتمن باید لاړ شي. مطلب مارکیټ که خپل هر خواته رواني به زمونږ چې کوم شی وایي زمونږ ذهن چې شی وایي هماغه صحیح دی. دا یو غټه غلطي د ټول ټریډرانو ده. صحیح ده. همدا رقم کم چې مثال بغیر د پلان ته داخليږي ټریډ ته، او همدا رقم ته دغه کې مارکیټ کې دلته بستاته یو پوینټ ښکاري چې والا دا پوینټ چې دی ډېر یو زبردست پوینټ دی، او بغیر د کم سټریټجي د اپلای کېدو نه مخکې ته بس شکل د ټریډ لګي. څنګه دلته اگزامپل په تور درته وایم. ګوره دلته مثال مارکیټ ډېر های تللی، سره زر دی 100 USD ده، دې ځکه مارکیټ ډېر های لاړو. دلته به راشم زه دې ځکه هلته موږ اگزامپل ډېرې ورکړي. راځو دلته دې ځکه مثال موږ دا د ټریډ دلته وایو چې مارکیټ دومره های لاړو، دې نه بعد خو نور نشي تللی، بس دې ځکه موږ چیک کوو سیل وهو. صحیح ده. دلته سیل ته راغلی دی. دغه یو سیل د ستا خوشفهمي شي، د ستا غلطي شي چې بیا په راتلونکي کې تا ته هر یو های چې دی بس اتمن ښکاري چې لو کېږي، یا هر یو لو تا ته ښکاري چې دا به اتمن به راځي. صحیح ده. اوس مثال دلته راځو. لکه مثال دا مو یو ډېر وخت نه موو لاندې راغلی. صحیح شو. موو لاندې کړی. سټریټجي ګورل ته څومره ښه سټریټجي ده، ریزسټنس سپورټ پوینټونه دي، دې کې بره امکان لرلو، او ته سټریټجي ته نه ګورې، بس وایي چې بس دا به نور هم لاندې ځي یا نور هم دې نه واپس بره ځي. مطلب دا یو فومو. یا مثال دلته مارکیټ شی کړی دومره موو کړی بره سیټ ته، یا دومره بره دغه ځای به راونیسو. دا لږ زره صحیح دی. مارکیټ لکه ځکه چې تاسو خو مارکیټ نه ښکاري، ګور دا هم یو غټ موو دی مارکیټ کړی. دلته خیال دی مثال مارکیټ دیزې پورې راغی، دلته دیز ته چې کله مارکیټ راغی په دې پوینټ ته دیز ته، اوس ته وایي چې دومره مارکیټ بره راغی، اوس خو به اتمن لاندې راځي. نو دغه د لاندې راتګ اتمن خبره چې ته کوم کوې چې د مارکیټ خلاف ځې ته، دغلته د ستا سایکالوجي کنټرول کې باید وي. کنټرول کې سایکالوجي باید څنګه وي؟ ته باید دې کې ونه ډار شې چې دا ټریډ زمانه مس کېږي. دغه سایکالوجي ده. دلته باید ته څه وکړې؟ فومو ته لاړ نه شي. فومو مطلب فیر آف میسینګ آوټ، یا مطلب د دې ډار نه شي دا ټریډ زمانه مس نشي. فومو یعنی مطلب فیرینګ آف میسینګ آوټ، یعنی مطلب د ټریډ د مس کېدو نه، د ټریډ د بچ کېدو نه، د پروفیټیبل ټریډ چې ته وایې چې دا به پروفیټیبل ټریډ دی، دا که مانه مس شو نو دا خو به زه غرق شم، تباه شم، چې بس بیخي هغه امید راتلونکي مارکیټ نه نه. نو دغلته غلطي کوي چې مارکیټ دا وایي چې دا به اوس مارکیټ دیز ته لاړو نو اوس به اتمن لاندې ځي. دا دلته شی کوي ډایرکټ په دې ځای کې دا سیل لګوي. بس سټریټجي منیجي نشته دی، سټریټجي به خپل کار کوي، مارکیټ به خپل کار کوي. راځو موږ خپل ډول غږو. دغلته بس ډایرکټ په مارکیټ وزویم چې ښکته به ځي 100%. هغه د مارکیټ چې بس څنګه په سکندو کې تر څو خپل سټاپ لاس سیټ کول هغې نه، یا ها دا د یو پر دوه موږ سټاپ لاس ټیک پروفیټ ورکړه، سټاپ لاس موږ هلته سیټ کړی، بس دا د ټک ټاچ کې بیخي موږ ګټې ته هم نه دی راغلی. نو دې ته موږ چې وایو دا زموږ فومو ده، دا زموږ ورختیي ده چې زموږ نه ټریډ مس نشي، یا زموږ دا غلط فهمي ده چې دلته مارکیټ دومره بره تللی یا دومره لاندې تللی دا به اتمن اوس بره راځي، یا دومره بره تللی دی دا به اتمن اوس لاندې راځي. نو دا غلط فهمي د سایکالوجي مکمل بیړۍ چپه کوي، مکمل غرق کوي، تاسو مکمل د مشکلاتو او د ستاسو مکمل آینده ټریډونه مکمل تاوان سره مخ کوي. صحیح ده. بل تاسو همدغه فومو خبره به بیا وکړو. دلته مثال دلته لاندې راځو د نوي مارکیټ ته. دې کې د نوي مارکیټ سره تاسو لږ زره ځان لږ احساس به ډېر وکړئ. لکه مثال دغه ځای کې دلته اوس وګورو دا پوینټ ډېر زبردست پوینټ دی. اندازې کې ما نه یو ټریډ مس شوی او ځکه زه دلته اګزامپل هم ورکوم، شاید تاسو کې هم دغه څوم تاریخ راځي دې ځای کې د 2025 فبروري 18 تاریخ ته منډه ورځ ده، او ټایم چې د ټایم 12 بجې راځي، او 12 بجې د ورځې راځي کې شپې راځي دلته ښه شپې راځي اصل کې دا 12 بجې شپې 12 بجې راځي. په هر صورت ښه مطلب دلته مارکیټ شی شو. مارکیټ دا ګوره دا یو ښه سپورټ دی، یو قوي سپورټ دی. راغلی مارکیټ مووي کړی، مارکیټ راغی سپورټ
دې ځای نه بهر لاړو سپورټ. اوس په دغه پوینټ کې ما نه څه شو، زمانه دلته مثال ما نه ټریډ مس شو، ما ټریډ دلته ما اراده و ټریډ ولګوم، هغه ما نه مثال مس شو پر وجه نه چې مس شو زه نو ما ټریډ تر برابر نوم یا بیخي مې خیال نه شو ورته د کم ما نه مس شو. اوس دغه فومو دا ته وایي سایکالوژي. اوس دغه ټریډ چې ما نه مس شو زه دلته اوس فومو کې راځم. فومو مطلب راځم چې الله دلته خو ما نه ټریډ مس شو، اوس څنګه کېږي دا خو خراب شم، الله دلته اوس بل ټریډ ما ته برابر چې زه زم راځم ټک دلته ټریډ کوم، چیرته دلته زه ټریډ کوم چې اوس به مارکیټ برځي. هغه چې زه بای ولګوم دې ځکه مثال زه ډایرکټ بای ولګوم، سټاپ لاس مثال هم دلته زه ورکم، ټیک پروفیټ یو پر 2 ورکوم، بس ټک ما سټاپ لاس هټ کې بیا پسته ګټه ته لاړو. صحیح ده. نو دغه څه شو دا زما د فومو د وجې، زما د ورختای د وجې، زما د میسنګ د ټریډ د وجې چې دی چې ما به دا ټریډ مس شو یا به مس کېږي، دغه دوه خبرو د وجې چې دی ما زه څه شوم سایکالوژي مې خرابه شو، ټریډ مې ما هر څه پاتې شو په ځای او زه لاړم چېرته په غلطه لاره غلط ټریډ ما پلیس کې. نو دلته څه شو، دلته راځو فومو ته راځو. فومو یعنی fear of missing out. صحیح شو، یعنی مطلب د ټریډ د پروفیټیبل ټریډ د لاس ورکولو ډار. صحیح ده. نو تاسو دا ډار بل سره چې دلته زه پروفیټیبل سودا ده شاید نو مانه دا مس نشي یا چې کوم نه مس شوی هغه نه بس ورخطا شي او بل ټریډ ولګي. نو دغه د فومو د وجه دغه ټریډونه کیږي. نو دغه ته باید تاسو چې وکړئ ډیر توجه وکړئ. نو د پروفیشنل کس په مینس کې هم دغه تفاوت دی. همدا نور صاحب هغه بل دنیا نه راغلی څوک چې پروفیټیبل ټریډرانی او نه ته کوم بل دنیا نه چې کوم مثال لاس والا او د پروفیټ والا دوی امغه یو انسان دی. صرف دومره دی چې هغه کس پروفیشنل چې کوم دی یا مطلب هغه کس چې پروفیټیبل ټریډر دی یا پروفیټیبل بزنسمن دی هغه هم دغه وجه ده چې هغه شي کوي خپل ستراتیژي تعقیبوي، ځان سایکالوژي نه خرابوي چې پوه شي چې ذهن مې خراب شو بالکل ټریډ پرېږدي کینی غلی مارکیټ سره کار نه لري. صحیح شو، خپل ذهن آرامي، خپل ذهن یو طریقه باندې بهر ګرځي بل ځای ته ځي داسې یو اکټیویټي کوي چې هغه باندې ذهن آرامه شي. او همدارکم یو غیر منظم کار د وجې چې سایکالوژي خراب شي هغه د دې وجوهاتونو سایکالوژي خرابېږي او د چې کله خراب شي دا سایکالوژي که چیرې سړی بار بار بځان باندې غلطۍ نه وکړي دا سایکالوژي دومره حد ته خرابېږي چې بیا تر میاشتو نشي جوړېدی. نو هره وړه غلطي چې کېږي سایکالوژي باندې اول زر کار کوئ. صحیح ده. دغه مهم پوینټونه دي، دې باندې باید تاسو چې وکړئ فوکس وکړئ. ښه ان شاء الله چې په دې پوینټونو باندې پوه شوئ تورې ویډیو هم د سره وګورئ، هر ویډیو هر ځای کې پوښتنه لرئ ان شاء الله زه حاضر یم تاسو پوښتنو جوابونو ته. کمنټ باکس واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ، پوښتنې وکړئ، ان شاء الله زه کوشش کوم چې تاسو پوښتنو ته په اسانۍ زر جواب درکړم. بیا هم تر بل ویډیو پورې په پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.